ګرانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د چین د هونان ولایت شاودون ښار د ولسوالۍ په کچه یو کوچنی ښار دی او د لوی سیند او سمندر پر غاړه او سرحد ته نږدې نه دی خو دغه ښار د لايټر کلي په نوم په نړۍ کې شهرت خپل کړی دی هر کال په نړیوال بازار کې کابو 10 میلیارده لايټر پلورل کیږي او له دې جملې څخه په 80 برخه په یاد ښار کې تولیدېږي نو زه به د ګڼو شمېرو له مخې په نړۍ کې د لايټر کلي په نوم د دغه ښار د پرمختیایي لارې په اړه معلومات درته وړاندې کړم د شمیرنې له مخې اوس په شاودون ښار کې د لايټرونو او اړوندو کومکي تولیداتو په اړه د تصدیو شمېر 114 ته رسېدلی په تېر 2023 کال کې یې عمومي تولیدي ارزښت 10 میلیاردو او 500 میلیونو ینو ته رسېدلی دی په نورو هیوادونو او سیمو کې یې کابو 100 تصدۍ جوړې کړي دي او تولیدات یې په کابو 110 هیوادونو او سیمو کې پلورل کیږي دغه ښار په فعاله او مثبته توګه د لايټر د تولید بشپړ سیستم آباد کړی چې د لايټر د 214 ډولونو پرزو د تولید فابریکې او د 14 ډولونو تخنیکونه یې د 10 کیلومترو په پراخوالي سیمو کې پیدا کولی شي دغه ښار په پرلپسې توګه له نویو تخنیکونو څخه استفاده کوي او په عالي ځیرک او زرګون ډول د لايټر د تولیدي چارې د پیاوړتیا لپاره زیار باسي اوس په دغه ښار کې د لايټر د تولیدي چارې په پار د دولت په کچه 3 نوښتي مرکزونه او د ولایت په کچه 8 نوښتي مرکزونه شته او د څېړونکو او نوښتګرو عمومي شمېر یې له 0 کسانو څخه زیات شوی دی هر کال دغه ښار د څېړنې او نوښت په چارو کې د څه باندې 200 میلیونو ینو په ارزښت پانګې اچوي تر اوسه پورې یې له 3000 څخه زیاتې نتیجې ترلاسه کړي دي او د تولیداتو د نوښت کلنی انډول یې 38 سلنې ته رسېدلی دی په غین وخت کې دغه ښار په نړیوال بازار کې 2 مشهور برانډونه آباد کړي په نورو هیوادونو او سیمو کې یې 140 برانډونه ثبت کړي او د بیلابیلو بهرنیو ډولونو صنعتونو شمېر یې 48 ته رسېدلی دی دغه راز دغه ښار د کمربند او لارې د ګډې آبادۍ او د چین او افریقا ترمنځ د همکارۍ په رڼا کې په جنوب ختیځې اسیا کې د 409 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت پانګې اچولی او په نورو هیوادونو او سیمو کې 19 فرعي څانګې او نمایندګۍ جوړې کړي دي په شاودون ښار کې د لايټر د تولیدي چارې پرمختګ د دې څرګندوی کوي چې د چین تصدۍ د اقتصاد د نړیوال کېدو په بهیر کې د تخنیکي نوښت پر بنسټ د تولیداتو د کیفیت په لوړتیا سره د سیالۍ ځواک د قوي کولو لپاره هلې ځلې کوي نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید نیکمرغه اوسئ